تصور وکړئ د کلي په یو کوچني کور کې یو داسې ماشوم ژوند کوي چې نه پلار لري او نه مور. یوازې دی او د ژوند ټول بار د هغه پر کوچنیو اوژو پروت دی. خو دا ماشوم یو عجیب عادت لري. هر کال د روژې په میاشت کې هغه یو خاصه روژه نیسي. هغه روژه چې د کلي خلک پرې حیران شي. ځکه چې دا یتیم ماشوم خپل روژه ماتوي، خو د ځان لپاره نه، بلکې د هغو خلکو لپاره چې تر دې هم زیات محتاج وي. خو یو کال داسې پیښه رامنځته شوه چې د دې یتیم ژوند یې تل لپاره بدل کړو او د ټول کلي خلکو یې حیران کړل. دا د یو یتیم ماشوم کیسه ده، د صبر، د ایمان او د الله په قدرت باندې د بشپړ باور کیسه. دا کیسه د خیبر پختونخوا د یو کوچني کلی ده. یو داسې کلی چې خلک یې ساده ژوند لري. سحر وختي خلک کروندو ته ځي، ماشومان مدرسې ته ځي او د ماښام په وخت کې ټول خلک د کلی په جومات کې سره راټولیږي. په همدې کلی کې یو کوچني ماشوم اوسېده. د هغه نوم احمد و، خو خلک به یې بل نوم یادولو، یتیم احمد، ځکه چې هغه لا ډېر کوچنی و چې پلار یې وفات شوی و او لږ وخت وروسته مور یې هم له دې نړۍ څخه رخصت شوه. دریم، د یتیم ژوند. احمد اوس یوازې پاتې شو. نه څوک د هغه پوښتنه کوله او نه څوک د هغه د ژوند مسؤلیت اخیسته. هغه به د کلي په جومات کې ویده کېده او کله به د خلکو د کورونو مخې ته کوچني کارونه کولو. کله به یې لرګي راټولولو، کله به یې اوبه راوړلې او کله به یې د کروندګرو سره مرسته کوله. په بدل کې به خلکو هغه ته لږه ډوډۍ ورکوله. خو احمد هیڅ کله شکایت نه کوله. هغه به تل ویل، الله زما لپاره کافي دی. څلورم، د روژې میاشت ده. یو کال د رمضان مبارکه میاشت راغله. ټول کلی خوشحاله و. جوماتونه ډکې وو او خلک به د روژې لپاره تیاری نیولو. خو احمد لپاره دا میاشت تر ټولو سخته وه، ځکه چې هغه ډېر کم خواره لرل. خو بیا هم هغه هر ورځ روژه نیوله. پنځم، عجیبه عادت. خو د احمد یو عجیبه عادت و. کله چې د ماښام اذان کېده او خلک به روژه ماتوله، احمد به خپله ډوډۍ بل چاته ورکوه. یو ځل یو بوډا سړی له احمد څخه وپوښتل، زویه، ته خپله ډوډۍ ولې نورو ته ورکوې؟ احمد مسکی شو او وویل، که زه نن لوغه وکړم، الله به سبا زما لپاره ښه څه برابر کړي. شپږم، د کلي خلک حیران شو. د کلي خلک ورو پوه شو چې احمد خپله ډوډۍ اکثره نورو ته ورکوي. ځینې به ویل دا ماشوم ډېر ساده دی او ځینې به ویل دا ماشوم ډېر نیک دی. خو هیڅ چا دا نه پوهېدلو چې د احمد زړه څومره لوی دی. اووم، د آزمایښت شپه. یو شپه داسې راغله چې احمد هیڅ خواران نه لرل. هغه ټوله ورځ روژه نیولې وه، خو د روژه مات لپاره هیڅ شی نه و. هغه د جومات په یو کونج کې ناست و او یوازې یې دعا کوله، یا الله، زه ستا لپاره روژه نیسم. اتم، ناڅاپي پیښه. هماغه وخت د کلي یو مسافر جومات ته داخل شو. هغه ډېر ستړی او وږی و. هغه وویل، آیا دلته څوک شته چې ماته لږه ډوډۍ راکړي؟ احمد خپل جیب ته وکتل. هلته یوازې یو کوچنی د ډوډۍ ټوټه وه. هغه پرته له سوچ څخه هغه ټوټه مسافر ته ورکړه. نهم، د الله مرسته. مسافر ډوډۍ وخوړه او احمد ته یې مسکا وکړه. هغه وویل، الله دې تا ته اجر درکړي. بیا هغه د خپل بکسې څخه یو کوچنی کڅوړه راوویسته او احمد ته یې ورکړه. کله چې احمد هغه کڅوړه خلاصه کړه، نو دننه یې ډېرې پیسې وه. احمد حیران شو. مسافر وویل، زه د یو خیراتي ادارې استازی یم او زه د داسې ماشومانو لټه کوم چې زړه یې پاک وي. لسم، د ژوند بدلون. له هغې ورځې وروسته احمد نور یوازې نه و. هغه مدرسې ته داخل شو، تعلیم یې پایل کړو او وروسته یو لوی عالم شو. هغه هیڅ کله خپل تیر ژوند هیر نه کړو او کله چې لوی شو،
هغه د یتیمانو لپاره یو لوی مرکز جوړ کړو. د دې قصې پیغام ډیر ساده دی. که انسان صبر وکړي او په الله باندې باور ولري، نو الله هیڅ کله هغه یوازې نه پریږدي. یتیم احمد چې یو وخت هیڅ نه لرو، نن د سلګونو یتیمانو مرسته کوي. شاید زموږ د شاوخوا کې هم داسې یتیمان وي چې یوازې د لږې مرستې انتظار کوي. که موږ د هغوی لاس ونیهو، نو شاید زموږ دا کوچنی عمل د الله په نزد ډیر لوی وي.